زمونږه مورنۍ ژبه پښتو د پښتو ادب پرمختګ کینو شریک شو د یو بل سره رای مشورې شریک کو لکه څنګه چې ټولې نړۍ ته پته ده چې په دنیا کې څومره ژبې دي د هرې ژبې چې کوم بچي دي قومونه دي په ثابته دنیا کې داسې یو قام نشته چې هغه په خپله مورنۍ ژبه عبور نه لري یا د هغې په لیک لوست نه پوهېږي بغیر د پښتنو نه دا به په موږ کې څنګه راځي زما د طرفه څوک هم تاسو ناس ملګري یا د سوشل میډیا په لار باندې چې څوک هم زما خبرې اوري موږ اکثر چغې وباسو چې پښتو دې زموږ سرکاري ژبه شي دا دې دفتري ژبه شي په دنیا کې بغیر د پښتنو نه بل قوم چېرته نه دی راوتی چې هغه د پښتو دپاره مطالبه وکړي چې دا دې زموږ ژبه شي دفتري ژبه د هغې وجه څه ده د ټولو نه اولنۍ وجه دا ده چې دفتر ته په پښتو هله درنه کېږي چې کله ما له پښتو راځي زه په پښتو پوهېږم موږ اصل کې پښتو د خپله کوره راویستلې ده د کوره موږ څنګه راویستلې ده موږ ته الحمدلله اسلام چې میلاو شوی دی راکړی شوی دی دا د مور د غېږې نه موږ ته میلاو شوی دی زموږ اسلام چې دی دا مورنی مذهب نه دی پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده خو که موږ سوچ وکړو کومه معاشره کې چې کم عمل د ټولو نه لاول په مور کې نو په اولاد کې به هغه عمل راځي موږ سوچ وکړو زما مور له پښتو نه ورځي زما خور له نه ورځي زما ښځې له نه ورځي زما بچیانو له نه ورځي ځکه پښتو ژبه د کور نه ووتل نو دفتر ته به موږ سره ولو د ټولو نه لاول زه ټولو پښتنو له دا مشوره ورکوم چې د ټولو نه لاول زمونږ چې کومې بچیانې دي یا زمونږ خویندې دي چې موږ هغې ته پښتو وښایو او دا پښتو بچي ته د مور د غېږ نه میلاو شي کله چې مور دینداره نو اولاد به دینداره مننه کله چې مور منځګزاري نو اولاد به منځګزاري کله که مور له پښتو ژبه او د هغې لیک لوست ورځي نو زما خیال دا دی چې پښتنو ته به دا اسانه شي د دې دپاره به نور محنتونه کوششونه کول نه غواړي د ټولو نه لاول به موږ پښتو کور ته دننه کړو وروستو به بیا د دفتر نه غواړو د سرکار نه به یې غواړو موږ د کوره ویستلې ده نه زموږ زنانو له پښتو ورځي نه مور له ورځي نه ښځې له ورځي نه خور له ورځي نه بچیانو له ورځي زه ټولو پښتنو ته دا خواست کوم چې پښتو کور ته دننه کوي او د دننه کولو طریقه دا ده چې زموږ په زنانو کې د پښتو ژبې لیک لوست راشي کومه زنانه تاسو ټول عام څومره پښتانه وګړي غړي چې څومره هم یې نو په دې یو خبره باندې پوه چې مور له کومه ژبه ورځي بچي هغه ژبه ویلی هم شي لیکلی هم شي لوستی هم شي که مور تعلیم یافته نو بچي به تعلیم یافته که مور اسلام پسند دی نو بچي به اسلام پسند دی د دې وجې نه زه ټولو پښتنو ته خواست کوم چې دا ضروري خبره که تاسو غواړئ چې پښتو ژبه زمونږ په دنیا کې مخکې شي د پرمختګ دپاره هلې ځلې کوئ کوششونه کوئ نو د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې زمونږ کم د راروان نسل چې څومره زمونږ بچیان دي که زمونږ خویندې دي او که بچیانې دي چې مونږ زنانه لازمي ټولو پښتنو ته خواست کوم چې په دې باندې د پښتو ژبې لیک لوست زده کړو انشاءالله تعالی راروان نسل چې زمونږ څومره دی د رحمت شاه سایل صاحب یوه خبره یاده راله چې سایل صاحب وایي که زموږ را روان نسل زموږ خبرونه په ګټو ونه ویشتل نو دا به دغه صدۍ د ټولو نه ښه خلک وي د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده سایل صاحب په دې ځای کې چې کومه د خبرې معنی راویستلې ده هغه دا ده چې موږ د پښتنو د خپل نسل نه د پښتو چې کوم کلتور دی د پښتو چې کوم زموږ چې ژوند جواک دی د پښتو په طریقه باندې هغه موږ هېر کړی دی دا ټولو ملګرو ته پته ده چې اسلام مونږ ته د مور د غېږ نه میلاو شوی ده پښتو مونږ ته د نغري نه میلاو شوي ده چونکې نغري ختم شوي دي اوس څوک نغرو ته نه کېدي نو مونږ له پکار دا دی چې پښتو کور ته دننه کړو انشاءالله تعالی دا به دفتر ته او سرکار ته په خپله باندې لاړه شي زه د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم بیا مننه کوم ستاسو شکریا ادا کوم چې د پښتو د خدمت لپاره موږ راغونډ شو زموږ نو هېڅ مقصد نشته زموږ مقصد دا دی چې موږ د پښتو ژبې د خدمت لپاره کینو رای ورکړو مشوره ورکړو د پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړو ډېره مننه کوم سلام علیکم